په سعودي عرب کې د دې فلم په بنیاد باندې یو قانون پاس کیږي. ډېر خلک و چې دا مخکې نه دا قانون پاس کېدو ملګرو، خو د فلم په بنیاد باندې دا یو قانون پاس کیږي. زما چې څومره مسافر یې نو دا ویډیو وګورئ ښه، او په دې ویډیو کې چې دی نو دا په دریو خبرو باندې مشتمل دی. دا دریو خبرې باندې دا قانون پاس شوی دی ملګرو. په دې کې لومړنۍ خبره دا ده که نه چې کله تاسو د یو کپیل سره کار کوئ نو هغه به په تاسو سره زیاتی نه کوي او ستاسو سره به په تاسو باندې به غوسه نه کوي او ستاسو نه به غلام نه جوړوي. او کله چې میاشت پوره شي که نه نو تاسو له به تنخواه په ټیم درکوي. چې کله 2 ورځ واغوښته که نه او تاسو له تنخواه در نه کړه ملګرو، نو دوی له به 1 لاک نه واله د 10 لاک ریالو پورې به دوی له جرمانه ورکړی کېږي ملګرو. اولنی قانون دا دی. او دویم قانون دا دی ملګرو چې کله تاسو یو کپیل پرېږدئ یا تاسو خپل ملک ته ځئ، هر ملک ته ځئ، نو تاسو تللی شئ، په تاسو باندې به څه پابندي نه وي. که تاسو خپل کپیل پرېږدئ که نه چې وایي چې زه دې سره کپیل پرېږدم او د بل کپیل سره ورسره کېږم، په تاسو باندې به هېڅ پابندي نه وي ملګرو. او په درېیم نمبر باندې دی که ستاسو ډیوټي ختمه شي که نه، تاسو 10 ګنټې ډیوټي کوئ یا 12 ګنټې ډیوټي کوئ یا 8 ګنټې ډیوټي کوئ او د هغه نه پس چې دی ستاسو ټیم پوره شي که نه، تاسو بیا راتللی شئ. کپیل ته تاسو ته هېڅ نه شي ویلی که نه چې دا لږ کار پاتې دی دا تاسو وکئ ښه. دا یو نوی قانون پاس شوی دی که نه. یا به تاسو ته میسجونه هم نه شي کولی، تاسو ته میسج نه شي کولی، یا په تاسو دمکې واچوي چې ته راشه دا کار پاتې دی، تاسو ځان خپلې دیرې ته سیده تللی شئ ملګرو. یو پاکستاني او یو نیپالي چې دی که نه، نو چې د یو نوم دی امجد علي او د بل نوم دی علي خانو، چې یو 20 کال په سعودي کې ایستلي دي او بل 23 کال ایستلي دي. کله چې پسې ورغلل که نه، هغوی ته تپوس وکړو چې تاسو ولې دومره وخت تېر کړو، ویل پاسپورټ یې ختمې شوی. چې کله هغه یې راوستل که نه، هغه کپیل نه تپوس وکړو، ویل دا کپیل چې دی نو موږ یې غلامان جوړ کړي یو که نه، او موږ ته وایي چې تاسو به زموږ غلامان یې او موږ نه پرېږدي، زموږ پاسپورټ نه صحیح کوي. نو هغه ایسته کې هغه کپیل یې بوت او هغه کپیل چې دی نو هغه یې ګرفتار کړو ملګرو. دا نوی قانون راغلی دی که نه د ټولو مسافرو دپاره خوشخبري ده، ځکه چې دا نوی قانون راغلی دی نو په دې کې به ټولو مسافرو ته لږه سهولت میلاو شي، ځکه چې مخکې ورسره ډېر ظلم کېدلو که نه. سعودي عرب ډېر زیات کسان چې دي تاسو په ټیک ټاک او په یوټیوب او په فیسبوک باندې نه چې که نه په سوشل میډیا باندې چې هغه ډېر زیات خفه دي که نه چې دا فلم راغلی دی، نو هغوی په دې باندې ډېر زیات تنقید کوي چې دا فلم نوی راغلی. او ډېر زیات داسې کسان دي چې هغه دا خوښوي چې دا فلم راغلی دی. د دې وجې نه چې په سعودي عرب کې چې دی نو دا بالکل 100% ریل فلم دی ملګرو، ځکه چې په سعودي عرب کې د مسافرو سره یو داسې کېږي ملګرو. په دې باره کې تاسو څه وایئ؟ د نور ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ چې زموږ د ټولو مسافرو ته ورسي.